السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا تاسو څنګه کولی شئ د 3 فیز موټر کرنٹ ریټینګ دوستانو دا معلوم کړئ، امپیر معلوم کړئ په شارټ کټ طریقې سره، بغیر د فارمولا او بغیر د محاسبې څخه په ډیر لږ وخت او اسانه طریقې سره. او دوهم دوستانو، تاسو څنګه کولی شئ د خپل ذهن څخه د 3 فیز موټر کرنٹ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کړئ. نو دوستانو دا ویډیو ممیس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو ته ګټه او پیدا واخلئ او تاسو وکولی شئ د خپل هر قسم 3 فیز موټرو کرنٹ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کړئ په ډیر اسانه او ایزی طریقې سره. نو اول راځو شارټ کټ طریقې ته. شارټ کټ طریقې داسې ده چې کیلو واټ ضرب روټري مساوي کیږي د امپیر سره. مثلا دوستانو زمونږ سره 2.2 کیلو واټه یو 3 فیز موټر دی او غواړو د دې کرنٹ ریټینګ معلوم کو، د دې امپیر معلوم کو. نو دوستانو 2.2 کیلو واټ دا به ضربو په روټري کې چې روټري مساوي کیږي د 1.032 سره. نو مساوي کیږي دوستانو 3.1 امپیر. زمونږ دا 2.2 کیلو واټه 3 فیز موټر چې دی دوستانو د دې کرنٹ ریټینګ چې دی امپیر چې دی دا 3.1 امپیر دی. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ هر قسم 3 فیز موټر د دې کرنٹ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کړئ. او دوهم دوستانو تاسو څنګه کولی شئ د خپل ماین کالکولیشن څخه یعنی د خپل په ذهن څخه څنګه محاسبه کولی شئ چې خپل یو 3 فیز موټر هغه د دې محاسبه وکړئ او د دې کرنٹ دوستانو امپیر دا معلوم کړئ. نو د دې د معلومولو دپاره دوستانو مثلا زمونږ سره یو 8 کیلو واټه 3 فیز موټر دی. نو 8 به دوستانو تاسو په ذهن کې یاد لرئ، بیا به دوستانو تاسو 8 ولیکئ او دوستانو بیا به د 8 په 2 باندې تقسیم کړئ. نو مساوي کیږي دوستانو د 40 سره. دا 40 به تاسو دوستانو بیا د 8 سره ولیکئ. د دې نه وروسته به تاسو بیا 40 په 2 باندې بیا تقسیم کړئ. نو موږ ته په لاس باندې راځي دوستانو 0. کله چې دوستانو تاسو دا 0 رال نو د دې نه وروسته به دوستانو تاسو 8 جمع 40 جمع 0 دا به سره جمع کړئ. د دې ټوټل حاصل چې دوستانو راوځي مثلا دا مونږ جمع کړل او د دې حاصل راووتو 140. نو دوستانو د 8 کیلو واټه 3 فیز موټر امپیر چې دی دا 140 امپیر دی. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ د هر قسم 3 فیز موټر کرنٹ ریټینګ یعنی امپیر معلوم او محاسبه کړئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق د تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.